هلمند کې دا لومړی ځل دی چې یوه ډله دیني عالمان د دیني زده کړو په څنګ کې له انګلیسي او کمپیوټر زده کړو څخه فارغېږي. دا د هلمند والي په نوښت او د توحید پرمختیایي چارو مؤسسې په همکارۍ د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړو زمینه ورته برابره سوه چې نن 50 تنه دیني عالمان ترې فارغ سول. د توحید ټولنیزې او پرمختیایي چارو مؤسسې مشر وحید الله الفت د خبرو پر مهال وویل د هلمند والي په نوښت مو 50 تنه دیني عالمان د 6 میاشتو په ترڅ کې له انګلیسي او کمپیوټر له زده کړو فارغه کړه چې اوس مهال دوی په یاده ژبه خبرې کولی سي او په ښه ډول یې زده کړې ده. د دې سیستم له لارې نه موږ وکولی سو چې په تېرو 6 میاشتو کې یوازې 2 کتابونه زموږ قدرمنو علماو ته تدریس کړو چې د هغې 2 کتابونو نومونه نیو هیډوې بګنر او نیو هیډوې ایلیمنټري 2 کتابونه دي چې د دوی دواړه سره بیا 2 نور کتابونه د وړبوک په نامه سره ضمیمه دي. د دې کتابونو له لارې نه موږ دوی ته هر یو خط ابتدایي انګلیسي وکولی سو چې زده یې. فارغه سوو دیني عالمانو په انګلیسي ژبه هم مننه وکړه او زیاته یې کړل چې اوس کولی سي د انټرنیټ په مټ د نړۍ له حاله ځان خبر او لا هم خپل زده کړه زیاته کړي. خو له مسؤلینو غوښتنه کوي تر څو دې پروسې ته دوام ورکړي او تر ولسوالو یې وغځوي. The ulama tried their best in learning their lessons. Ulama were coming to their lessons spoonly and we are hopeful for more these kind programs in the future. I know a lot of those ulama died deacon not 6 or 7 months ago to write alphabet of English language. د یاد فارغت غونډې پر مهال د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین خان وویل ډیر د خوښۍ ځای دی چې دیني عالمانو عصري زده کړه په ښه ډول ترسره کړه. د دې ولایت والي ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي چې دې ته ورته نور پروګرامونه هم د علماو لپاره ترتیب کړي تر څو د دیني زده کړو ترڅنګ په عصري زده کړو هم سمبال سي. اما خدای دومره استعداد تاسو ته ورکړی چې دواړه چې ما وکړه ښه صحیح ترې هم استفاده کړې زده کړې. نو زه د استادانو هم د زړه له کومې مننه کوم چې واقعا تاسو سره زحمت ایستلی او نن ستاسې د دوی زحمت ثمره ما ولیدله چې د دې استادانو د الفت نه هم مننه کوم استادانو او د توحید مؤسسې نه هم مننه کوم چې زحمت ایستلی او خپل تعاون یې خپل علماو سره ترسره کړی. د غونډې په وروستۍ برخه کې د فارغت لیکونو ترڅنګ یو باب لیپټاپ کمپیوټرونه هم ورته ډالۍ سوه.